السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم امین خان او تاسو ګورئ زموږ یوټیوب چینل. امید لرم چې تاسو ټول به ښه یې، ستاسو ژوند به ښه روان وي، تاسو به خوشحاله یې، سوکاله به یې. د دې وخت یو دوه اهم خبرونه دي، غواړم چې هغه ستاسو سره شریک کړم او په هغې تاسو سره خپله تجزیه شیر کړم. لومبی خبر خو دا دی چې د امریکې کوسټ ګارد د روس یو آیل ټینکر د تیلو یو بحري جهاز، یو سمندري جهاز په سمندر کې ګیر کړی دی او دا وخت د امریکې په کنټرول کې دی. دغه جهاز امریکې ولې ګیر کو؟ د دې وجوهات څه دي؟ داسې څه وجه وه؟ ریزن څه و چې دا یې ګیر کو؟ نو ریزن دا و چې دغه جهاز چې کوم و، څنګه چې ما تاسو ته وویل چې دا د امریکې جهاز و، د رشیا جهاز و او دا د وینزویلا نه رشیا ته تللو، رشیا ته یې سفر کولو. د دې د وینزویلا سره څه تعلق و؟ نو دا جهاز چې کوم و، څنګه چې تاسو ته ما په شروع کې وویل چې دا یو آیل ټینکر و. آیل ټینکر هغه جهاز چې په هغې کې تیل د یو ملک نه بل ملک ته سپلای کیږي، وړلی کیږي، هغې ته ویل کیږي آیل ټینکر جهاز. نو په دغه جهاز کې د وینزویلا نه روس ته تیل روان و. د امریکې کوسټ ګارډز هغه سیکیورټي فورسز ته، هغه کمانډوز ته ویلی شي چې هغه په سمندر کې نگراني کوي، څارنه کوي او د دشمن ملک جهاز چې کوم دی هغه ګیروي. د هغې د ګیرولو دپاره لګاتار اپریشن کې، یعنې یو مسلسل اپریشن کوي. نو بالاخر د څو هفتو نه ریپورټونه رالیکي چې د څو هفتو نه د امریکې کوسټ ګارډز، د امریکې سیکیورټي او د امریکې کمانډوز د دغه جهاز په لټون کې وو. فاینلي هغه جهاز چې کوم دی نو د اټلانټیک اوشن په ایریا کې ګیر کو. دغه جهاز دا وخت کې د امریکې د کوسټ ګارډ په اختیار او په کنټرول کې دی. دې سره سره دا هم ویل کېږي چې دغه جهاز د UK چې کومه سمندري حدود دي هغې ته شفټ شوی دی. داسې ویل کېږي چې د دغه جهاز په ګیرولو کې او د دې په شا چې امریکې کوم اپریشن لانچ کړی و، په هغې کې ورسره د UK چې کومه سیکیورټي ادارې وي، د UK چې کوم کمانډوز وو، د هغې مرسته ورسره هم حاصله وه. لا تر اوسه پورې د UK د طرف نه څه خبر او څه معلومات نه دي میډیا ته ورکړی شوي چې د دغه جهاز په حوالې سره د UK حکومت، یعنې د برطانیې حکومت څه ویل غواړي. آیا دغه جهاز رشیا ته هغې ورکوي او داسې څه بله لار وله جوړوي او که نه دغه جهاز به امریکا او UK په خپل کنټرول کې هم دغه شانته برقرار ساتي او دغه تیل به په مکمل ډول روس ته بندوي. بلخوا د روس د طرفه د دې په حوالې سره دا خبر مخې ته راغلی دی چې د روس حکومت چې کوم دی نو هغې دا ویلي دي چې دا د امریکې یو غیر قانوني اقدام دی او داسې کار امریکې کړی دی چې دا بالکل قابل قبول او اکسپټیبل نه دی. د دې نه علاوه بل خبر زموږ سره دا دی چې د ایران په حوالې سره زموږ سره یو ډیر اهم خبر دی. آی تینک چې تاسو ته به پته وي چې دا وخت په ایران کې ډیر زیات سخت پروټیسټ چې کوم دی، احتجاجونه
دا رامخې ته شوي دي. د تیرو 10 ورځو نه په ایران کې داسې لاریونونه، داسې احتجاجونه، داسې پروټیست شروع شوي دي چې د ایران حکومت چې کوم دی نو هغه دې ته اوس حیران دی چې یاره مونږ وکړو څه، دغه پروټیست مونږ څنګه کنټرول کړو. او دغه پروټیست چې دی نو دغه وخت تر وخته یو نور طاقت شکل اختیاروي او دې ته نور خلک راځي پکې شاملېږي. تر اوسه پورې چې کوم ریپورټونه او کوم شمیرې مخې ته راځي د هغې په رڼا کې موږ دا ویلی شو چې په دغه پروټیست کې 40 کسان چې کوم دي نو هغه پکې وژل شوي دي، باقي پکې ښه پوره زیات تعداد کې زخمیان دي. خو دغه پروټیست لا اوس هم برقرار دی. دغه پروټیست د ایران د حکومت د ماتولو پر ضد باندې راوچت شوی دی او د ایران عام خلک چې دي نو هغې دا پروټیست په دې بنیاد شروع کړی دی چې دا وخت کې د ایران اقتصاد ډیر زیات خراب دی. په ایران کې مهنګایي ګراني ډیره زیاته ده. په ایران کې دا رنګ که مونږه د روزګار په حوالې سره خبره وکړو، روزګار هلته کې نشته. بل طرف ته د ایران چې کومه پیسه ده، کرنسي ده، نو هغه انتهایي سپکه شوې ده. د امریکې $1 او د ایران 140,800 روپۍ چې کومې دي ریال دا برابر دي د امریکې د $1. نو د دې نه تاسو په خپله اندازه لګولی شئ چې د ایران روپۍ دا وخت څومره سپکه شوې ده. او دا ځکه سپکېږي چې په ایران باندې امریکې ډیر زیات بندیزونه لګولي دي. څومره چې په ملک باندې په بین الاقوامي کچه باندې بندیزونه ولګولی شي، هغه ملک د بهر نورو ملکونو سره تجارت نشي کولی. خپل چې د هغې کوم پراډکشنز وي، کوم څیزونه هغه تیاروي، هغه بهر دنیا ته نشي سپلای کولی. نو ظاهره خبره ده د هغې په روپۍ، د هغې په کرنسۍ باندې به اثر پرېوځي او هم دغه رنګ به سپکېږي. دا وخت کې مختلف میډیا ریپورټس او چې کوم د جیو پالیټکس، د انټرنیشنل پالیټکس کوم ایکسپرټ دي، کوم څېړونکي دي، نو هغه دا خبره هم کوي چې د ایران چې کوم سپریم لیډر دی آیت الله خمینی، هغه دا وخت هم د ډیر سخت مشکل سچویشن سره مخ دی او هغه یو داسې کوشش کوي چې که فرض که دغه پروټیست کنټرول نشي او د ایران خلک نور هم راوځي او دغه پروټیست نور هم یو طاقتور شکل اختیار کړي، نو شاید چې آیت الله خمینی چې کومه دی هغه بهر ملک ته وتښتي، د ایران نه د تېښتې لاره اختیار کړي. خو بل طرف ته دا هم ویل کېږي دی چې امریکا صدر ټرمپ چې کوم دی او اسرائیل، هغه په دې وخت کې د ایران په پروټیست باندې ډیر زیات نظر ساتي او دغه پروټیست له سپورټ ورکوي، دغې له یو طاقت ورکوي. په ایران کې چې دغه کوم اور لګېدلی دی، دې له هغې پوکې ورکوي چې دغه اور نور هم زیات شي او په ایران کې چې د مولیانو کوم حکومت دی هغه زر تر زره مات شي. ځکه چې تاسو ته د یاد وي چې په اسلامي هیوادونو کې ایران هغه یو هیواد دی، هغه یو ملک دی چې هغه د امریکا خلاف دی، هغه د امریکا مخالفت کوي او ډیر په کلک ډول د امریکا مخالفت کوي. نو امریکا دا غواړي چې ایران کې دغه حکومت مات شي، یو رژیم چینج حکومت راشي په ایران کې او زموږ د خوښې حکومت راشي. په ایران کې داسې زیات خلک دي چې هغه دا وخت د امریکا او د اسرائیل په اشارو باندې چلیږي. بیا د ایران نه چې کوم د رضا شاه پهلوي چې کوم زوی دی او تښتېدلی دی، دا وخت هغه بهر په اروپا کې ژوند کوي. دغه پروټیست ته هغه د یورپ نه، د بهر دنیا نه پوره کوریج ورکوي، د اسرائیل په میډیا باندې، د امریکا په میډیا باندې. او د دې سره سره دا هم ویل کېږي چې امریکا چې کومه ده هغه دا غواړي چې یاره آیت الله خمینی هم داسې ګیر شي په ایران کې، هغه ته په ایران کې د هر طرف د لارې بندې شي او هغه داسې ونیولی شي څنګه چې موږ د وینزویلا صدر گرفتار کو هم نیولو. نو دا د دې وخت یو جیو پولیټیکل گیم دی چې شروع دی او دا ټوله لوبه چې کومه ده نو دا د تیلو لوبه ده
صدر ټرمپ چې دی نو هغه زیاتره هغه هیوادونو ته زور کوي په کوم ځای کې چې تیل ډیر زیات دی په هغې باندې خپل کنټرول برقرار وساتي. بل خوا د روس او د چین او د ایران پر ضد باندې هم هغه یو کلکه مبارزه کوي، هغه یو داسې جنگ راوچتوي چې دغه هیوادونو ته دغه ملکونو ته پوره نقصان ورکړي او د هغې پر ضد باندې کامیابی حاصله کړي، خاص کر اسرائیل او ایران. به هر حال دا د دې وخت لیټیسټ اپډیټس او معلوماتو چې ما ستاسو په وړاندې پیش کړل. تاسو پې راسره خامخا خپل نظر شریک کړئ، ویډیو لایک کړئ، مخې ته خپلو ملګرو سره شیر کړئ. زموږ چینل، یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه، ټیک ټاک اکاونټ در سره هم فالو کړئ او زموږ ملګري شئ. تھینک یو ویری مچ.